هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لورې درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی مونږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی له خپل رب نه دې وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات تره بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي نو موسی وویل آیا دوی غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیان واخیستل غواړئ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا یهودیان وي عیسیایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د طور غار پر تاسې پورته کړی او د تاسې نه مو تعهد اخیستی و او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ په دې وسیله هیله کېدی شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړای شئ خو له هغه وروسته تاسې له خپل لوز نه واوښتئ د دې له پاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسې ملګرتیا پرې نه ښوده که نه نو تاسې تباه کېدئ او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یئ چې د شنبې په ورځ یې تېری کړی موږ هغو ته وویل چې بیزروګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبحه کولو امر کوي هغه وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوې موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم وی ویل ښه نو له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه د داسې غوا وي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي نو څه چې درته امر کېږي هغسې وکړئ هغو بیا وویل له خپل رب نه دې دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژېړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي بیا وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپېژنو موسی ځواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت یې نه دی ایستلی نه یې ځمکه کوربه کړې نه یې ارهټ ګرځولی روغه رمټه او بې داغه ده نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې بیا یې هغه ذبحه کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه